बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात زما نوم اشفاق د سیفټي یو نوې ویډیو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې مونږ د ماشینانو سره تړلې یو چې کومې اهمې خطرې دي د یې ذکر کوو او د هغې نه بچ کېدو لپاره چې کوم کنټرول میجرز دي د یې باره کې به خبرې کوو. دې سره تاسو د خپل کار ځایونو کې او په کورونو کې چې کوم ماشینان استعمالوئ د هغې د محفوظ او د سیف استعمال طریقې تاسو معلومولی شئ. کوم خلک چې د نبوش آی جي سی یا د انټرنیشنل ډیپلومې تیاری کوي یا د ای ایس پي او سی ایس پي تیاری کوي نو هغوی ته هم چې کوم دی دې ویډیو کې مدد میلاویدی شي. ماشینانو سره تړلې غټې خطرې چې کومې دي په هغې کې ټولو نه اول مووینګ پارټس یا حرکت کولو والا حصې دي. ماشینانو کې اکثر داسې څیزونه لګېدلي چې یا تاویږي، لکه مثلا که تاسو انجن ته وګورئ نو هغې کې پکې تاویږي یا پکې پولیانې تاویږي یا مختلف قسمه بیلټونه پکې تاویږي، ګیرز پکې تاویږي. نو دا د یو خطره ده. دې نه ایجکټډ پارټیکلز هم راغورځېدی شي، لکه چې کله ماشین کار کوي نو دې نه څه څیز دانګلی شي. وړوکی مثال به موږ د ګرینډر والو د ګرینډر بلیډ مات شي نو د هغې د بلیډ چې کومه پارټیکلز دي نو هغه الوتی شي. ماشین چې کوم دی کله کله د بدن یو حصه راونیسي یا کپړې راونیسي یا اوږده ویښته که چې چا هغه راونیسي، د پولۍ او د بیلټ منځ کې راشي یا د ګیر منځ کې راشي یا شافټ سره تاو شي. بعضې ماشینانو کې تیره پارټس لګېدلي لکه د بلیډونه پکې لګېدلي، مثلا هغه ماشینونه چې لرګي پې کټ کېږي یا غوښه پې قیمه کېږي نو هغې کې ډېر زیات تیره بلیډونه لګېدلي. ماشین سره یو بله تړلې خطره چې کومه ده نو هغه کرشنګ انجري ورته وایي. لکه مطلب لکه یو ماشین روان دی او یو حصه یې ولاړه ده او یو روانه ده، نو د هغه ولاړې او د روانې حصې په منځ کې څوک راتلی شي او هغه چې کوم دی زخمي کیدی شي. د دوو روان پارټس یا ټو مووینګ پارټس په دوره منځ کې هم چې کوم دی کرشنګ انجري راتلی شي. بجلی چې کوم دی ماشینانو سره تړلې یو غټه خطره ده. بعضې ماشینانو کې پریشر وي، د پریشر فلویډ وي پکې یا پکې پریشرایزډ هوا وي. بعضې ماشینانو بعضې حصې ډېرې زیاتې ګرمې یا ډېرې زیاتې یخې وي یا پکې ډېر ګرم او یخ فلویډ مایع حالت کې څه پراته وي. نو دا ټولې ماشینانو سره تړلې خطرې دي. اوس به مونږ راځو دې طرف ته چې دې نه بچ کېدی څنګه شو. اول خو د ماشینانو سره تړلې کومې خطرې دي دې نه بچ کېدو لپاره ایچ سی یو کې او اوشا په ویب سایټ باندې ډیټیل کې مواد موجود دي. اوس به مونږ خبره کوو چې دې خطرو نه بچ کېدی څنګه شي سړی. د ماشین سره ریلیټډ چې ټولو نه غټ کم کنټرول میجر دی هغه دا دی چې دې کم خطرناک پارټس دي دې ته اکسس مه ورکوئ. مطلب یې لکه چې داسې ګارډز لګېدلي دې ته داسې کورز لګېدلي چې هېڅوک هم هغه خطرناک حصه ټچ کولی نه شي، نه په لاس او په ګوته باندې او نه چې کوم دی هغې سره باډي ټچ کېدی شي. نو دې لپاره فکس ګارډز لګېدلي یا داسې کورونه لګېدلي چې کوم پارټس چې ما بره ذکر وکړو چې یاره هغه یا تاویږي یا هغې کې د بدن څه حصه ختې شي یا ډېره زیاته تیره وي یا ډېره ګرمه یا پکې ډېر زیات پریشر وي، نو دې ټولو ته فکس ګارډز لګېدلي. دا ګارډز مضبوط پکار دي چې په اسانه ماتېدی نه شي. بعضې ټایم جالی والا ګارډز لګېدلي نو جالی والا ګارډز کې دا کار پکار وي چې هغه سوري دونه کولو نه دي پکار چې پکې ګوته یا لاس ننوتی شي یا پکې سړی ورننوتی شي. دې نه علاوه یو بل قسم ګارډز راځي چې هغې ته انټرلاکینګ ګارډز وایي. دا ګارډز کې دا کمال وي چې دا کله تاسو را لرې کوئ کولو یې کوئ دا ماشین به نه سټارټېږي. چې کله ګارډ واپس بند کړي نو ماشین به سټارټېږي. تاسو به اکثر بعضې چې کوم غټ اکوپمنټس دي کې به تاسو لیدلي چې ډرایور په سیټ باندې څو پورې اپریټر ناست وي نو ماشین سټارټېږي نه او روانېږي نه، او دغه شانتې انټرلاکینګ ګارډز دي. فوټو الکټریک سیلز هم لګېدلي. داسې تاسو به د اټومیټک ډورز لیدلي لکه چې تاسو کله ور مخامخ شئ دروازه په خپله کولو شي، دې کې فوټو الکټریک سیل وي. لکه دې ته دا پته لګي چې یاره سړی را جوړ شو. نو دا رنګ په ماشینانو کې هم فوټو الکټریک سیلز لګېدلي چې دا ډیټیکټ کوي ته دا اندازه کېږي چې یاره یو انسان دې ماشین ته را جوړ شو یا لاس او خپه ورته را جوړته شوه نو هغه چې کوم دی ماشین په خپله بند کړي. پریشر میټس هم میلاویږي. داسې ښکته غوړولو لپاره د کالین غوندې کې څیز وي پکې کې بټنې نو چې کله په پریشر میټ باندې څوک خپه کېږي نو هغه ماشین بند شي. لکه مطلب لکه تاسو ته بیا خطره نه وي. که بعضې ټایم داسې څه کار وي چې د انسان او د ماشین انټرفیس ډېر زیات ضروري. مثلا وړوکی مثال به تاسو لرکم کیمې ماشین یا د جوسرې به تاسو لیدلي چې
برنه پکې فروټ ورچوي یا برنه پکې غوښه ورچوي، نو په هغې کې دا خطره وي چې خدای مګر د انسان ګوته په یې سره خوږ کیدی شي هغه شارپ پارټ سره. نو د دې دپاره خپل پوش سټکس راغلي، خپل مطلب لکه داسې موږي ټایپ څیزونه چې په یې باندې تاسو غوښه ور دیګه کولی شئ یا هغه فروټ ور دیګه کولی شئ چې ستاسو لاس ترې نه بچي. بعضې مشینان چې کوم دی هغه ستاسو لاس محفوظ کولو لپاره ټو هینډ اپریشن چې څو پورې دواړو لاسونو باندې تاسو بټنو له زور نه ورکړي نو هغه مشین کار نه کوي. دا اکثر د کټینګ او بینډینګ چې کوم مشینان دي نو په دې کې مشینانو کې سیفټي دپاره چې کوم دی یو ایمرجنسي سټاپ بټن راځي، که خدای مکړه چې څه ایمرجنسي شي هغه بټن د ټولو نه غټ وي، د خریړي په رنګ سور غټ سري، د هغه ایمرجنسي سټاپ بټن چې له څنګه لاس وروړي نو ماشین چې کوم دی په خپله سټاپ شي. مشینانو په بټنو باندې کلیر ساينز لګول پکار دي چې یاره دا بټن د څه دپاره ده او دا به چې کوم دی د ماشین له څنګه قسمه حرکت ورکوي، په مخکې به ځي او که په وروستو به ځي. دا چې کوم کسان ټرینډ نه وي، انکمپیټنټ یا اناترایزډ یا ماشومان وي نو هغه ماشین ته جوخت نه وي پرېښول پکار. د بجلۍ د خطرې دپاره څنګه چې موږ عام د الکټریسټي کې ویلي چې یاره ارتھنګ ګراونډینګ سرکټ بریکر او آر سی ډي پکاري، نو داسې ماشینانو سره هم پکاري. چې کوم ماشینانو کې هایډرالیک یا د هوا پریشر وي کې پریشر ریلیز والی، د ماشینانو سره ګیر چاپېره ښه هاوس کیپینګ ږدئ، ګندونه وغیره چې څومره پراته وي نو هغه ماشین سره جوخت د حادثې ذریعه جوړېدی شي. ماشینانو باندې یو سی ای مارکینګ راځي، دا یورپ کې چې کوم ماشینان استعمالیږي نو کې باندې سی ای مارکینګ یو دی، مطلب د دې مارکینګ مطلب دا دی چې دا ماشین محفوظه دی. ماشین چې کوم کار دپاره ډیزاین شوی صرف هغه کار تیالی، بل څه کار تیمالی لکه جوګاړونه پکې مه چلوئ. ماشین سره چې جوخ کار کوئ نو کولاو کپړې چې کوم دی لکه داسې لوز کپړې یا صادرونه ځان سره مه ساتئ، پوره پی پی ایز دی اچوئ، ټریننګ او سپرویژن پکار دی. دا د ماشینانو باره کې غټ غټ کنټرول میجرز دي. دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه څه هیشټیګز اچوم، هغه هیشټیګز داسې وي چې هغې باره کې په پښتو ژبه کې کمې خبرې کیږي. موږ غواړو چې پښتو کم ماهر خلک دي، سبجیکټ سپیشلیست چې په دې ټاپکس باندې خبرې وکړي. د ماشینانو چې کوم هیزرز دي نو دا په انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې ورکول پکار دي. زموږ یونینز له داسې پریشر ګروپ او لابیز جوړول پکار دي چې زموږ لیډرشپ په دې باندې قایله کړي چې داسې لاز او قانونونه جوړ کړي چې هغه د ماشینانو د سیفټي باره کې کار وکړي. کوم ځای کې چې ماشینانو خطري هلته کې ساينس لګول پکار دي. ما مخکې هم ذکر وکړو ایچ ای سی او یو کې ویب سایټ باندې دې باره کې ډېر ډیټیلز شته. سیفټي باره کې نور ویډیوز تاسو ته په دې چینل باندې ملاویدی شي. لایک شیر سبسکرایب کړئ، دا کمنټ او که څه کمنټ کول غواړئ یا پې وکړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کول والا دی، د لوی الله په امان. السلام علیکم.